یخ دی ابو را روان دی، زه بازار ته ورځم چې سودا مودا وله راوړم او ته ولې نور تیاری وکړه. صحیح ده؟ نه ستا سره د دې ابو د ملاقات بار نشي کېدی چې ته زما پسې دلته کې راولې د ټول کور کارونه راباندې کې بیا رالړه څښا کې بار ورسره ځان له ملاقات کوه. یخ دی ما خو وی چې زه به تا له ښکلې سرپرایز درکړم. ستا دې خوی ته زه حیران شم، ستا خو ډېر عجیبه خوی دی. یخ دی دا خوی دې لږ ښه که. زما خوی ښه دی خو تا زما نه مزدور راکړله د ټول کور کارونه راباندې کې دا پلار دې دې کور ته راښکاره نه کې ځان له سره بار ملاقات کوه. زه صحیح ده نور احساس چې ته وې چې ته پې خفه یې، نو زه به ابو سره په لاره کې میلاو شم او د لارې نه به واپس کړم او زه به ابو ته دا ووایم چې نور احساس خفه وه، هغې راته وویل چې د لارې نه واپس که. زه پسې لاړم واپس کوم. السلام علیکم بچی. وعلیکم السلام. ابو رالی په لاره کې خو تکلیف نه و؟ او بچی په خیر خیریت باندې راورسېدم. بچی زه چې کور ته ورځو. ابو بس زما او ستاسو ملاقات وشو، تاسو واپس ورتلی شئ. بچیا دا ته څه خبرې ده؟ زما خو ټیک ستا سره ملاقات وشو خو زه خو خصوصي راغلم د خپلې لور دپاره. ما وی چې د خپلې لور سره ملاقات وکړم. تا خو به دې خبره زه پوه نه شوم. ته خو ما ته وایې اوس د دې ځای نه واپس شه. ولې زما لور په کور کې نشته؟ ابو ولې نه، ستا لور په کور کې شته دی، خو ستا لور ما ته په خپله دا خبره وکړله چې د ابو سره به بار ملاقات وکړې او د لارې نه به واپس کړې. ها بچی زه ټیک شو، زه لاړم. څنګه خپل ابو دې د لارې نه رخصت کو که نه؟ او ابو خو مې رخصت کو، خو افسوس چې ته به د خپلې سترګې د خپل پلار سره څنګه مخامخ کړې. هغه تا له دوره لرې نه راغی ستا ملاقات له تا پسې زه ورولېږلم، ما ته دې ویل چې د لارې نه واپس که. ما خو وې چې ته به له ډېر ښکلی پروګرام وکړې او ته به خوشحاله شې، نو تا ما ته داسې ریاکشن وښوو چې هغه دې په ما باندې د لارې نه واپس کو. یې سړیه زه اوس ستا په دې خبره باندې پوه نه شوم. دا بار اوس څوک راغلی و؟ دا زما پلار راغلی و که ستا پلار راغلی و؟ یا ښځې دا زما ابو نه، دا ستا ابو راغلی و. خو ما تا ته ځکه څه نه وې، ما ویل چې تا له به زه یو غټ سرپرایز درکړم، خو تا درز غوبل جوړ کړو او په ما د هغه غریب د نیمې لارې نه واپس کړو. او ما هغه ته دا وویل چې ستا لور ما ته وایي چې دې د نیمې لارې نه واپس که. او هغه چې ما ته کومې خبرې وکړلې نو زه پرې ډېر زیات خفه شوم. یاره ابو ته چې کله رالی نو ما نور احساس ته ووایې ابو راځي، نو هغې په کور کې درز غوبل جوړ کړو او ما ته دا ووایې چې کور ته راپسې راښکاره نه کړې، د بار نه رخصت که. ابو هغې ته ما دا ونه ویل چې زما ابو راځي او که د هغې ابو راځي، نو هغې ما ته په کور کې دا ریاکشن وښوو. خو ابو ته خفه کېږه مه، ته راځه. دا سوی بچی نور احساس دوره غورځېدلې ښځه ده. زما خو د دې نه بلکل حوصلې راټوله ګډه وډه کړه. داسې چل دی بچی چې لکه نور احساس راولګېده چې ستا د پلار او ستا د خاندان هغه عزت نه کېږي. نو په داسې عزت باندې زه څه کوم؟ خو داسې چل دی بچی چې زه نه درځم، زه درنه لاړم او د هغې پورې به زه دې کور کې قدم کېنږدم چې د څو پورې زما لور نه ده رالګېدلې. ستا د خاندان، ستا د پلار او د مور عزت یې نه کړی. د هغې پورې زمونږ عزت چې دی هغه عزت نه دی. خو بچی زه درنه اوس لاړم. نور احساس ته به ته صرف دا سوال ځواب وکړي چې پلار دې لاړ او هلهغې نه به دې کور کې خپک دي چې څو پورې یا ستا د خوی نه یې ټیک شوی او یا ستا د جنازه د دې کور نه نیوتې. او بچی زه درنه لاړم ځکه چې دې کور ته به زه په کومو سترګو باندې ځم چې زما په تربیت کې ډېر زیات کمی راغلی دی. د هغې کمي د وجې نه زه ستاسو سره بچی سترګې نشم مخامخ کولی. وسړیه زما نه خو ډېره عظیمه غلطي وشوه. ورشه که هغه بوله اتل نی نو ورشه د نیمې لارې نه راواپس که. ګوره نور احساس ستا پلار زه اوس د نیمې لارې نه نشم واپس کولی، خو ته چېرې کامیابي غواړې نو زما د مور او پلار او زما د فیملی به هم عزت کې، او که چېرې ناکامي غواړې نو بیا چې څه کې نو وکړه. وسړیه زه خو د دواړو فیملیانو عزت کوم. ته خیال ساتې یا نه ساتې، خو دا تپوس به مونږ د کتونکو نه وکړو
چې په زیاتره کورونو کې دا ښځې چې کوم دي دوی صرف د خپلې خویندې او د خپل مور او پلار خیال ساتي او که دوی د دواړو طرفه خیال ساتي. دا خپله رایې په دې کمنټس کې ضرور زموږ سره شریکه کړئ. که دا ویډیو مو خوښه شوي نو زیات نه زیات یې شیر کړئ. د الله په امان.